يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الله ایمان والو د الله نه ویریږئ داسې یره ترې وکړئ د کوم یرې چې الله سبحانه وتعالی حقدار دی یعنې داسې یره وکړئ د الله نه ذلك يخوف الله به عباده الله په دې باندې زه خپل بندگان يروم يا عبادي فاتقون نو ای زما بندگانو الله په ځان کې تقوا پیدا کړي ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله الله ما وصیت کړی دا کسانو ته چې تاسو نه مخکې او مولا کتاب ورکړي یعنی چې څومره امتونه مخکې تیر شوي هغه ټول ته الله دا وصیت کړی و ایاکم او تاسو هم دغه وصیت کوم ان اتقوا الله چې بزن کې تقوا پیدا کړئ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون الله نوح عليه السلام خپل قوم ته ویلو سیو ته ویلو بزن کې تقوا ولې نه راولي اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون هود عليه السلام دا نصیحت کړي اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون صالح عليه السلام دا کړي اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون لوط عليه السلام دا نصیحت کړي اذ قال لهم شعيب الا تتقون شعيب عليه السلام دا نصیحت کړي وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ابراهيم عليه السلام خپل قوم ته دا ویلو چې بندګي د الله کوي په ځان کې تقوا راولي تقوا ستوي دا ټکی د عربی دی او دا د وقایه نه غسته شوی دی وقایه په عربی کې دا د یو شي نه بچ کېدو ته وایي وقایه نه تقوا ټکی هم دغه نه اغسته شوی نو مطلب دا شو چې تقوا کې د معنی پرته د بچ کېدو ده په تقوا کې دنه د یو شي نه د بچ کېدو د معنی به کې دنه پرته ده علما قسمه قسم تعریفونه کوي د دې چې تقوا دې ته وي تقوا دې ته وي حاصل لغې دا دی چې تقوا دې ته وي چې تر الله نه یریږي په ښکاره او په پټه د خلکو په مخ کې هم د الله نه یریږي او چې کله د خلکو نه پناه هم د الله نه یریږي بس خلک صرف د خلکو په مخ کې د الله نه یریږي او چې کله ځان لې نو بیا هر قسمه ګناه کوي به نه یریږي تقوا دغه ته نه وایي تقوا مطلب دی الله نه یره کول په ښکاره او په پټه او د الله نه یره کول د سستی په حالات کې کې انسان سستی نو په دغه ټیم کې هم د الله نه یری او کچاق او چوبنی هم د الله نه یری تقوا دې ته وایي د الله نه یرید په غریبوالي کې او په مالداري کې نو بس خلک د الله سبحانه وتعالی نه یریږي صرف په مالداري کې چې کله مالداري دته ملاوي شي نو خوشاله بل الله بندگی کوي بعض خلک په غریبۍ کې چې دینو د الله سبحانه وتعالی نه یریږي او په مالداري کې چې الله ته خو متقی او پرهیزګار انسان هغه دی چې په غریبۍ کې هم د الله نه یریږي او په مالداري کې هم د الله نه یریږي تقوا دې ته وایي د الله نه یریده کته طاقتوري او کته کمزوري په هر حال کې د الله نه یریږي تقوا دې ته وایي عمل کول باغ سبانی چې په قرآن کې دن نه دي او عمل کول باغ خبرو باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړي او تقوا دې ته وایي چې انسان راضي شي د الله په تقدیر باندې په تقدیر کې سړي کړي باغ باندې راضي شي او تقوا دې ته وایي توخه جمع کول د الله سره د ملاقات لپاره او د آخرت چې کوم سفر پروت دی دغه لپاره توخه جمع کول دي د تقوا وي تقوا دي ته وي چې ته د عذاب او په خپل منځ کې یو دیوال جوړ کړي چې د عذاب ته راونه رسي او د الله د غضب او په خپل منځ کې یو دیوال جوړ کړي چې الله چرته د غضب کې نشي
حاصل د ټولو خبرو دا دی او لنډ تعریف دا دی چې تقوا دې ته وایي د عذاب او په خپل منځ کې دیوال جوړول چې د عذاب ته درونه رسیدي ته تقوا وایي. او د دې تقوا د لاسه چې دی نه د دیندار خلک لګیا دي د الله خبرې مني او د الله د نافرمانی نه ځان لرې ساتي. دغه تقوا د لاسه چې دی نه زورور په کمزوري باندې ظلم نشي کولی او دغه تقوا د لاسه چې دی نه یو مشر د خپلو کشرانو حفاظت کوي او د هغوی خیال ساتي. کله چې الله سبحانه وتعالی په کتاب کې سوچ وکړي نو د هغې نه دا فایده راوځي چې تقوا چې څومره په قرآن کې بیان شوې ده او څومره د تقوا په باره کې خبرې شوې دي نو هغه د دې لپاره چې د انسان ته د دنیا او د آخرت کامیابي میلاو شي. نو د کامیابۍ لاره چې هغه د تقوا لاره ده او تقوا پرېښوده مصیبتونو له دعوت ورکول دي. کوم انسان کې چې تقوا نه او پرهیزګار نه په ده باندې قسمه قسم مصیبتونه او سزاګانې د رب العالمین د طرف نه راځي او دته لار بند شي. په کومه لار باندې چې دی وتی شي د مصیبتونو هغه لارې دته بند شي. تقوا چې کله پرېښوده په رزق کې به برکت نه وي نو تقوا پرېښوده او تا باندې به مصیبتونه او د الله عذابونه راځي او ستا د ژوند او د رزق نه برکت ختم شي.